السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه په تن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د سنګل پیز موټرو د کرنټ ریټینګ په رابطه باندې ده. کله چې ستاسې سره سنګل پیز موټر وي او د دې پاور ریټینګ دوستانو په ایچ پی یا کیلو واټ باندې وي، نو تاسې څنګه کولی شئ د دې کرنټ ریټینګ یعنی امپیر معلوم کړئ. نو دوستانو په دې رابطه زه غواړم ستاسې سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو ستاسې څخه مې غوښتنه دا ده چې دا ویډیو مه مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو تاسې د دې مفیدو معلوماتو څخه خپل ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. اول راځو سنګل پیز موټر ته چې د دې پاور ریټینګ په ایچ پی باندې دی. موږ څنګه کولی شو د دې کرنټ ریټینګ یعنی امپیر معلوم کو. د دې فرمول په واسطه باندې موږ کولی شو څه وخت چې سنګل پیز موټر په ایچ پی باندې د دې پاور ریټینګ یې موږ د دې کرنټ ریټینګ معلوم کو چې امپیر مساوي کیږي ایچ پی ضرب 940 تقسیمیږي په ولټ ضرب پاور فیکټر باندې. نو دوستانو د دې فرمولې په واسطه باندې موږ کولی شو د ایچ پی موټر چې دا سنګل پیز وي د دې کرنټ ریټینګ یعنی امپیر معلوم کو. مثلا دوستانو زموږ سره 2 ایچ پی یعنی 2 اس پاور سنگل فیز موټر دی چې د پاور ریټینګ دا په ایچ پی باندې دی. موږ څنګه کولی شو د دې کرنټ ریټینګ یعنی د دې امپیر معلوم کو، هم د فرمول په واسطه باندې او هم په شارټ کټ طریقې سره. اول راځو دوستانو د فرمول په واسطه باندې موږ څنګه کولی شو د دې کرنټ ریټینګ یعنی امپیر معلوم کو. نو راځو فرمول ته. آی مساوي کیږي امپیر یا کرنټ مساوي کیږي 2 ایچ پی ضرب 940 تقسیم پر 220 ضرب 0.2 باندې. نو د 2 ایچ پی سنگل پیز موټر کرنټ ریټینګ یعنی امپیر مساوي کیږي د 8.01 سره. راځو په شارټ کټ طریقې سره تاسې څنګه کولی شئ د 2 ایچ پی سنگل پیز موټر کرنټ ریټینګ معلوم کړئ. 2 ایچ پی ضرب 4 مساوي کیږي د 8 امپیر سره. نو په دې شارټ کټ طریقې سره تاسې هم کولی شئ د سنګل فیز موټر امپیر په ډېر لږ وخت کې معلوم کړئ. دوستانو اوس راځو په هغه صورت کې کله چې زموږ سره سنګل فیز موټر وي او د دې پاور ریټینګ په کیلو واټ باندې وي، تاسې څنګه کولی شئ هم د فرمول او هم د په شارټ کټ طریقې سره د دې کرنټ ریټینګ یعنی امپیر معلوم کړئ. نو اول راځو دوستانو د دې فرمول ته. آی یعنی امپیر او کرنټ مساوي کیږي د کیلو واټ ضرب 0 ولټه تقسیم پر 220 او پاور فیکټر باندې. مثلا زموږ سره 15 کیلو واټه سنګل پیز موټر دی. موږ څنګه کولی شو د دې کرنټ ریټینګ یعنی امپیر معلوم کو. نو آی مساوي کیږي د 15 ضرب 0 سره تقسیمیږي دوستانو په 220 ولټ او پاور فیکټر باندې چې 0.8 دی. نو د 15 کیلو واټه سنگل پیز موټر کرنټ ریټینګ یعنی امپیر مساوي کیږي د 20.18 امپیر سره. اوس راځو دوستانو موږ څنګه کولی شو په شارټ کټ طریقې سره د 15 کیلو واټه سنگل پیز موټر امپیر معلوم کو په ډېر لږ وخت کې. راځو شارټ کټ طریقې ته. 15 کیلو واټه ضرب 5.4 مساوي کیږي ټوټل امپیر د 15 کیلو واټه سنگل پیز موټر 20 امپیر سره. دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د سنګل پیز موټر د کرنټ ریټینګ یعنی د امپیر په رابطه باندې وه. دوستانو که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.